أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. مخکې الله پاک د حضرت موسی علیه السلام او د فرعون واقعه هغه بیان کړه چې فرعون انتهایی سرکشه او ډیر مغرور نو الله پاک هغه غرق او بنی اسرائیل هغه الله پاک محفوظ پاتې کړ او هم الله پاک په دغه کې خپل قدرت او طاقت خو چې یو قسمه لاره یو قسمه اوبوي چې یو قوم لپاره الله پاک نجات ورکو سره د ټولو افراد او بل قوم الله پاک سره د ټولو افراد هغه غرق او هلاک او حضرت جبريل عليه السلام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې ډیر عجیبه حالتو چې کله د سمندر د چپو دا فرعون واغستو او د چغې او واویلا شروع کړ نو ما خټه راواغسته په دې خله کې مولا ومنډله چې د دومره چغې والی چې ما وی دا سينو چې د الله پاک رحم پراشي ځکه د ډیر ظلمونه او ډیر مغرورتیا کړې ده نو په دې خله کې مولوي خټه ورمنډه او الله پاک دغه شانتي هلاک وس الله پاک د حضرت ابراهیم علیه السلام واقعا بیانای او تسلی ورکی جنابی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ستا د قوم قریش داستا مخالفت کوي او تا تکلیف او درد در رسي خدا یوازې ستا سره دا طریقه نه ده ستاره مخ کې زمونږه خلیل سیدنا ابراهیم علیه السلام تیر شو او د هغه قوم هم د هغه مخالفت کو حتی چې د هغه خپل پلار هم د هغه په مخالفت کې ولاړو او د دشمن په ټولګي او ډله کې ولاړو نو الله پاک فرمای واتل علیهم نبأ ابراهیم ولول پدو باندې خبر او واقعه د حضرت ابراهیم علیه السلام اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون کله چې اوی حضرت ابراهیم علیه السلام پلار خپلتا او قوم خپلتا ما تعبدون د سا بندگی کوي تاسو د چا عبادت کوي یعنی پس دلیل باندې تاسو د دې شی زونو بندگی او عبادت کوي څه دلیل دی تاسو سره او قران مجید د ابراهیم علی السلام د پلار نوم آزر ذکر کړی دی و اذ قال ابراهیم لابيه آزر اتتخذ اصناما الهه إني أراك وقومك في ضلال مبين او دغه اثر د په دغه وخت کې د نمرود سره وزیری مذهبي امور دغه کار د سر انجام کړ نو د پلار ورته په جواب کې وی نعبد اصناما فنظل لها عاكفين پلار او قوم ورته وی چې مونږه بندگی کو اصنامن د شکلونو داسې شکلونه چې عزتمن یعنی د عزتمن شکلونو مونږه بندگی کو فنظل لها عاکفین پس همیشه مونږه هغه ته عاکفین تعظیم کون کی یعنی عبادت کون کی مونږ همیشه د هغه عبادت کوو
څوک ورته په رکوع کې دي، څوک په سجده کې دي، څوک طواف کوي، څوک په خوشبوګانې لګوي، څوک یې ښکلوي، څوک نور په ادب او په احترام ورته ولاړ دي. نو مونږه هر ټیم د دو تعظیم کوو. نو ابراهیم علیه السلام ورته ووی هل يسمعونكم اذ تدعون، آیا دو اوری ستاسو کله چې تاسو رابلی دو، تاسو چې ورته کله څه اواز کوئ نو دو هم څه جواب درکوي که نه درکوي. او ينفعونكم او يضرون، او یا نفع درکولی شي تاسو ته یا ضرر درکولی شي تاسو ته. څه نفع او ضرر هم تاسو ته در رسولی شي او که نه شي. نو دونه خو مخکې د دلیل تپوس شو، ما تعبدون تاسو د څه بندګي کوئ، یعنې په څه دلیل. نو د دو سره خو نور هیڅ دلیل نه و. نو دو وی قالو دو وی بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بلکې موندلی دی مونږه مشران خپل كذلك يفعلون دغه شانته کار به کوو، یعنی دغه شان کار کوون کی چې ردی بندگی او تعظیم زمون مشرانو کوله، نو بس منګه هم دغه کار. قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، ابراهیم علیہ السلام ورته وی آیا خبر را کئی تاسو ما کنتم تعبد، آیا خبر یی تاسو ما کنتم تعبدون په حال د هغه چا چې تاسوی بندگی کوئ. انتم تاسو و آباؤکم الاقدمون، او مشران تاسو زاړه، تاسو چې د کم مجسمو یا د کم څه عبادت کوئ د هغو په حال خبر یی، یا د خپل مشرانو په حال باندې خبر یی چې د هغو څه حال دی، او یا تاسو مشران د هغو په حالت باندې خبر دي. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، پس یقینا دوبه دشمنان شي زما، الا رب العالمین سوا د رب د مخلوقاتو. فإنهم پس یقینا دوبه عدو دشمنان شي لی زما، که زره دو بندگی وکم نو دوبه زما دشمنان شي. الا رب العالمین سوا د رب د مخلوقاتونه چې د هغه بندگی کوم نو هغه په ما باندې مهربانه او زما مدد کوي، او که د هغه نه علاوه د دې شیزونو بندگی وکما نو دو به زما دشمنان جوړ شي. څنګه به دشمنان جوړ شي؟ نو ردی جملې د پوهې د پاره شاته لاړ شي 11 سپارې سورۃ یونس آیات نمبر 28 دا لګو ګور 11 سپارہ سورۃ یونس آیات نمبر 28. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، الله پاک وای په هغه ورځ چې مونږ به جمع کو دا ټول. ثم نقول للذين اشركوا مكانكم، بیا به مونږ وایو هغه کسانو ته چې شرک کړی دی هغو ته به وایو مکانکم انتم وشرکاؤکم، ای قم مکانکم، ودرېږئ تاسو په خپل ځای باندې او شریکان ستاسو. نو چې دو ودرېږي نو الله پاک وایي فزیلنا بینهم، پس جدائی براولو مونږه په منځ د دو کې. وقال شرکاؤهم، او وبوایي شریکان د دو چې دو د الله پاک سره شریکان جوړ کړي دي هغه به وایي الله پاک ته،
او دو ته به په جواب کې وای ما کنتم ایانا تعبدون چې نو وای تاسو زمونږه بندگی کوونکی یعنی دو د هغې نه خبره نو د قیامت په ورځ به د الله پاک په حضور کې هم دو گواهی وکړي چې تاسو خو زمونږ بندگی نه ده کړې نه موږ ستاسو نه خبر یو تاسو ولې بندگی کوئ نو دغه جمله د عبادت کول دا به د دو د دشمنۍ او د اختلاف سبب جوړ شي په هغه ورځ باندې او جدایی به الله پاک راولي ردی د وجې نه مفسرین لیکي چې دغه ځای کې د مجرمانو او د نیکانو صفونه او ډلې دا به جدای وامتازوا اليوم ایها المجرمون الله پاک په اعلان وکي چې مجرمان خلق دا نن ورځې دا جدا شي نو دغه جدایی به الله پاک راوړي او هغه به د دو په مخالفت کې الله پاک ته گواهی وکي نو الله ابراهیم علیه السلام هم دو ته وی فإنهم عدو لي إلا رب العالمين یقینا دو به دشمنان شي زما که زره دو بندگی وکړه د قیامت په ورځ به زما خلاف گواهی کوي بیا زما به دشمن او مقابل ودرېږي بیا په مخالف ډله کې به ودرېږي او چې د الله پاک بندگی کوم نو الله پاک هغه زما مخالف کیږي په دې باندې نو ځکه ابراهیم علیه السلام وی الا رب العالمین سوا د رب د مخلوقاتو ولی ځکه الذي خلقني فهو يهدي الله پاک هغه ذات ته چې پیدا کړی مزو فهو يهدي او لا رب وخایمات والذي هو يطعمني ويسقين الله پاک هغه ذات ته چې خوراک کوي په ما باندې ويسقين او سکاک کوي په ما باندې خوراک او سکاک مالا الله پاک راکا واذا مرضت فهو يشفين او کله چې زه بیمار شم هغه مالا شفا راکا والذي يميتني ثم يحيين الله پاک هغه ذات ته يميتني چې مړ بکی مالا را ثم يحيين بیا برا ژوندې کوي مالا والذي الله پاک هغه ذات ته اطمع چې زتم لرم ان يغفر لي خطيئتي چې وبه بخي ماته ګناهونه زما یوم الدین پورز د جزا د قیامت پورز رب هب لي وز دعا کوي ابراهيم عليه السلام اے پروردگار زما هب لي راو بخي ماته حکما قوت د فیصله کلک فیصله کون کې یعنی د فیصله قوت خدای پاک په ما کې پیدا کی ځکه فیصله د انتهایی مشکل کار نو ابراهیم علیه السلام د الله پاک نه سوال وکړو چې الله پاک ما ته قوت د فیصله راکې والحقني بالصالحین او یوځه کې ما د کاملو نیکانو سره وجعل لي او وغرزه مالرا یعنی همیشه وغرزه مالرا لسان صدق جبرشتنی یعنی ذکر خیستا نیک ذکر فی الاخرین پرستونو خلقو کې خدای پاک پرستو خلقو کې زما نیک او خیسته ذکر باقی پاتې کې دا سينو چې رستو را باندې خلق بیا لعنت وای او خلق را ته بد دعاګانې کوي چې رستونی خلق هم زما ذکر هغه پنیکو او په خیسته الفاظو سره کوي چې دعاګانې را ته کوي او دغه شانتي بخنه زما د پاره غواړي وجعلني من ورثه جنة النعيم او وګرځه مالرا وارث جنة النعيم د جنت د نعمتونو یعنی د حقدارانو د جنت د نعمتونو نه خدای ما وګرځي ما هم د جنت د نعمتونو حقدار جوړ الله پاک دې مونږ هم د جنت د نعمتونو وارثان او حقداران او زمونږ دې هم الله پاک ذکر خیر باقی پرستو خلقو کې پاتې واتلو علیهم ولول پدو باندې نبأ ابراهیم
خبر د ابراهیم علیه السلام اذ قال لأبيه کله چې د اوې پلار خپل ته وقومه او قوم خپل ته ما تعبدون د څه بندګي کوئ تاسو مراد سره یعنی پس دلیل تاسو بندگی کوئ د دې شتو قالوا دوئ نعبد اصناما بندگی کو مونږه د شکلونو او څنګه شکلونه د عزت مند فنظل لها پس همیشه یو هغیتا عاکفین عبادت کون کی قال ابراهیم علیہ السلام اوی هل يسمعونكم آیدو اورستاسو اذ تدعون کلچ تاسو را بلیدو او ينفعونكم یا نفع در کولیش تاسو تا او یضرون یا ضرر در کولیش تاسو تا او یا ضرر دفع کولیش تاسو قالوا دوئ بل وجدنا بلکی مندلی دی مونگا آباءنا مشران خپل كذلك يفعلون چې دغه شانتی کار به کوو قال ابراهيم عليه السلام اوي افرأيتم اي خبر ای تاسو ما په حال د هغه څه کنتم تعبدون چې تاسو بندگی کوئ انتم تاسو وآباؤكم الأقدمون او مشران تاسو زاړه فإنهم پس یقینا دوبا عدو لی دشمنان شي زما کله کزه د دو بندگی وکم د قیامت پر ورځ به دو زما مخالف بیا ودري الا رب العالمین سوا د رب العالمین الذي الله پاک هغه ذات ته خلقني چې پیدا کړی مزو فهو يهدين بیا لار خایماتا والذي او الله پاک هغه ذات ته هو يطعمني ويسقين چې هغه خوراک را کوي ماتا او سکاک را کوي واذا مرضت او کله چې زه بیمار شم فهو يشفين پس هغه شفا را کوي ماتا والذي الله پاک هغه ذات ته یمیتونی چې مړ کوي بما ثم یحیین بیا بجوندې کوي مالرا والذي الله پاک هغه ذات ته اطمع چې زه تمه لرم ان یغفر لی خطیئتي چې وببخي ماته ګناهونه زما یوم الدین پورز د جزاء رب هب لی ای رب زما را وبخي ماته حکما قوت فیصلی والحقني بالصالحين او یوزا کی ما د کامل نیکانو سرا وجعل لي او همیشه وګرځه مالرا لسان صدق ذکر نیک فی الاخرین پرستنو خلقو کی
وجعلني او وگرزما من ورثتي وارث جنة النعيم د جنت د نعمتونو